تمی یو کس ما ته چاوي ما ول تعالی چې واغسته په جیب کې وسره کریم موجود الک سره وګورو الکان سار میک اپ کوي الکانو غټه غټه زل په پری خو دي جنکو هپی کټ وخت کنچ کړه جنکای سار ماجرا وزي سي چل کې ورزش کوم شوګر مې دي یا خدای پاک مې کمی زمانه ته پاتې شو ډاکټران ورته وایي ډاکټران نشته زمرونو ماهر حاذق طبيب مسلمان چې دا ډاکټر طبيب چاته وایي چې تعالی روزه نه د خنو بیا به روزه نه نیسي اوس چې ار ډاکټر دی ډیپلوما ورسره دا غم ډاکټر دی هغه چلار شي ځوان ولر شي دې په دې ملا مې درلې یې سیده مکوا بیا دا ځوانان جمعات کې راشي سیبلر گو تک تکیږي چنچه تک تکیږي موټر سایکل کې کوئی او موږ په کورسای کې کوي ملا باندې مې درلې تا خو چې لرګي چول نو په ملا دې درنو تا خو چې پندونو چې ډول نو پملا دې درنو مازه ته پملا درلې په هر جمعات کې ګورسه پر دې ځوانان پکې کلاسه کورسا جنکو جو کر بوټان پخپو کړل جنکو لستونی لر کړل سار مال مردان او د بنیر او د سواد په روډونو بخزي رواني ورزه ما شوګر دې ډاکټر راته واک کوا ورزش کوا زوای مخور په شوګر کې مړه شمړه خو چې ستا په پړونی ستا په لوپټه د چا نظر ونه لګي او کو خامخا د شوګر وی نو د نن دا وظیفه زدکا پتا سو کې چې د چا شوګر د دا وظیفه زدکا په شوګر په پیسو چې څومره دوايانې علي دا د نن نیمه کا چې 1000 روپۍ دي 1500 دا غریبانان لور که مانه مرا کوا خپل ترور لا خرزی لا وریری لا گاونډی لا چې د چا اثر نشتا هغه له کله پیاز کله ټماټر کله سبزی کله شیر وړه او د شپې په تهجد کې پاسا 12 رکعات تهجد کوا په 3:30 بجې ځان معمول جوړ کا نیم ګلاس ګرم او بزان تکي د چډيري یخم نه ډيري ګرمیم نه یو پیره په الحمد درې پیری په سوره کوثر وایا او شب کپی او پزانی شب کا دقه او به استعمال کا یوي شورزو نواله تر 40 ورځې پوری بیا د شوګر ټیسټ کو ته جوړ نشو زجرم در دا یو مسله زده کوي دا مرزونه زکه زیات شو چې مونږ غریبانانو سره تعاون نکو پدې لاور کې یو پروفیسور دې پټي وی راځي پی ټي وی باندې ودلته یو سړی مال چراوس چې ماته ډاکټرانو چټي را کړل ستا علاج نه کیږي نو ما ورته وی چې زه سوکم وی تعالی چاره لګلې وی ما ورته وی چې د کم ځای وی چې لاور نه دور دراز علاقه را ته خو ما چې سو کاله وشو چې کړی ته نه تلې وی چې یو وشکاله ما چې غریب کو مالدار وی کارخانه مې دي وی ما وی چې لاړ شه یو شورج به پکړی کې تیرای په خپل کلی کې به غریبانو سره تعاون کوي د خپل وس مناسب چاله بور چاله کور چاله په جهیز کې چاله په سکی یو شورج پس براشي زب تعالی علاج کوم هغه چلان الته وبنزدي دي چاله د کور خواته ټوبلو کو چاله پتره ولګولې چاله په جهیز کې د شپږ 10 لک روپۍ ولګولې چې واپس راغې هغه مولانا ډاکټر ورته وی لاړ شو ټیسټ وکا چې ټیسټ وکړو ډاکټر رپورټ ورکو وستا مرض قابل علاج دی مرزونه زما رب خکې خو خپل غریبانانو سره تعاون وکړه ستا خور کونډه ده ستا رشتہ دار په کور ناسته د سو کې نشتا او د مردان خانانو دکاندارانو وکیلانو تاسو مزه کوي دا غریبانانه بلا سوچتای الله زموږ څوک نشتا خور دې کونډه شو
سره د بچو نه رااله نو قارېږه ورته مرورې زامنو ته وله مه قارېږه دا به هم چېرته کمرې ته ننوځي دا به م ووایي چې ربه چا ته دې پاتې کړمه خاوند دې رانه ولې اغوستو چې د پلار په جایداد کې مې میراث دی خو زوی رور راته د سپینه کمه ګوري الله ما مړه کې که نه دې ته چا ته ولې پاتې کولم نو کونډو سره ګزاره وکئ خویندو سره ګزاره وکئ زه برملا وایم عیسی د خور حق دی خو ورورې زه ستا نه تپوس کوم چې ستا خور کور ته راشي او ته راشي خورې خیر علي خدای دې ډېره خوشحاله که ډېره مې یاده شوې وي ته به ډوډۍ نه خورې ټبر ته به ووایه چې دې له به ډوډۍ نه ورکوي دلته په پلاني ځای کې میان پخېږي زه دې له میان راوړم زه دې له ګډ غوښه راوړم او بیا ورسره کښېنه لور دې راله خور دې راله هسې کله کله راوبله نو چې دا خور تا خواله راله او کښېناسته او تا پې میان وخورول دا به تا ته وایي چې خو ورورې خدای دې مخې ته رڼا کنو خدای دې دینه دنیا ښایسته کنو د خور در سره حق دی عیسی ده ته چې هغه راشي خیر علي یو خو ستا نه نه خلاصېږو په مخه را روانئ ورورې چې د کم پلاره ته پیدا یې د هغې پلاره دا پیدا ده چې سبا دې دا په تاڼه په کچرۍ کې ودري د ته به شرمېږې نه خور سره ګزاره وکړه یتیمانانو سره ګزاره وکړه د خپل یتیم وراره په سر لاس کېده چې یتیم وراره ته احساس ونشي چې کاش چې زما پلار نن ژوندی وی زما په دستاربندۍ کې نن زما پلار ولاړ وی ما ته آر اچولی وی زما په سر دیګونه پخ کړی وی زه خو نن ډېر بې اثرې یم د تر جیب ته به ګوري دادا به پیسې راکوي که نه راکوي ګزاره وکوي نظام الټه شو بلکل